افغانستان د نړۍ له دوهم لوی اقتصادي او پیاوړي هیواد چین سره ترانزیتي لار جوړوي. نن الحمدلله دلته هغه سړک شروع دی، هغه پروژه چې دا به د چین تر سرحده پورې رسیږي. دا د افغانستان د کلي او پراختیا وزارت سرپرست وزیر دی چې غواړي دلته د چین له ستر سوداګریز مارکیټ سره افغانستان وصل کړي. له پیړیو وروسته افغانستان د منځنۍ اسیا پر څلور لارې بدلیدونکی هیواد دی. और अगर ये सड़क मुकम्मल हो गई तो सी पे की अहमियत कितनी कम हो जाएगी. د واخان د حلیز له جوړېدو سره به د پاکستان د سپیک پروژه څومره زیان وکړي. वाखान राहदारी के बारे में आप जानते हैं, तानी सी पैक की अहमियत इंतहाई कम हो जाएगी. चीन और तालिबान ने मिलकर एक ऐसी रोड का इफ्तिताह किया है जो है तो बहुत छोटी लेकिन पूरे एशिया को बदल कर रख देगी. कहते हैं ये सदी एशिया की सदी है. अब दुनिया का अमीर तरीन खित्ता यूरोप नहीं एशिया होगा. افغانستان د ځمکې له لارې له چین سره وصل ته نږدې شوی. له چین سره د افغانستان له نښلولو وروسته پر ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران او نورو د افغانستان تکیه کمیږي. واخان د افغانستان په شمال ختیځ کې 350 کیلومتره اوږده سیمه ده چې یو سر یې بدخشان او بل سر یې د چین شینجیانګ سره لګیږي. واخان د اهمیت له امله د افغانستان ګوته شمارل کیږي. د عصري ټکنالوژۍ نه مخکې د تجارت او وصل اساسي لارې سمندري لارې وې او سمندري لارې به د یو هیواد لپاره ستر نعمت بلل کېده. خو اوس د موټر لارۍ او ریلګاډي یا ټرین جوړېدو سره د بري لارو یا د وچې لارو اهمیت لا زیات شو، ځکه چې بري لارې د سمندري لارو په نسبت اسانه، اقتصادي، تیزې او محفوظه وي. همدا لامل دی چې چین د یوې لسیزې راهیسې نړیواله بریلیکه یا ون بیلټ روډ جوړولو باندې بوخت دی. یا د لیکه به 155 هیوادونه خپلو کې سره وصل کړي او د چین رصد ته به اساني ور په برخه کړي. افغانستان د تیرو څو لسیزو راهیسې د ستونزو له امله له انزوا سره مخ و او ډیرو هیوادونو کوښښ کولو چې دا انزوا باقي وساتي ترڅو افغانستان د خپل ترانزیتي موقعیت څخه استفاده ونه کړي او همیشه د بي فرضون په حیث پاتې شي. او په دې کار کې د مرکزی حکومت نشتون ستره ونډه لرله. خو اوس په افغانستان کې د مرکزی حکومت له شتون سره یو ځل بیا د واخان په لاره کار پیل شو او د افغانستان انزوا په ختمېدو ده. نن الحمدلله دلته هغه سړک شروع دی، هغه پروژه چې دا به د چین تر سرحده پورې رسیږي. امید دی چې دغه پروژه چې اوس په جغل اندازي حیث باندې روانه ده، یو کال 2 کاله په تېرېدو سره به انشاءالله دا یو ترانزیتي لار وي. موږ ټول ولس ته اطمینان ورکوو چې اسلامي امارت به د خپلو خلکو، د خپلو وګړو ټولو مشکلاتو ته حتی CIA په کال 1980 کال کې د واخان اړوند خفیه معلومات راټول کړي وو او واخان یې د چین سره د وصل کېدو مهمه لار بللې وه. چین او نور ستر دولتونه غواړي چې خپل ځان ته د یوې پر ځای ډېرې لارې جوړې کړي ترڅو په یوه لاره یې انحصار کم شي. همدا دی چې چین د پاکستان سپیک باندې اکتفا نه کوي بلکې ورځ تر بله اعتماد پرې کمیږي. وجه دا ده چې د پاکستان مرکزی قوي حکومت نشتون او د پوځي ډلو له امله د سپیک پالیسي ډېره اغېزمنه کړه. هغه چینایي سرمایه ګزاران چې په سپیک کې سرمایه ګزاري کولو ته اراده وه هغوی ایتوپیا، لاویا او کمبودیا ته لاړل، ځکه چې د سپیک اولنۍ مرحله چې د 2013 نه تر 2020 کاله پورې وه د سرکونو او انرژۍ بخش کې آبادي وه او د 2020 نه تر 2025 پورې د چینایي سرمایه ګزارانو لپاره اقتصادي زونونه جوړول وو. خو د امریکا او ځینو نورو هیوادونو فشار او خپلو کورنۍ اړو دوړو له امله د دغې پروژې لومړۍ برخه هم بشپړه نه شوه چې چین ورځ تر بلې پر پاکستان خپل انحصار کموي او متبادلو لارو باندې کار کوي. د واخان لاره چین لپاره تر ټولو بهترین متبادل دی ځکه چې د چین صوبه شینجیانګ سیمه تاشقرغان نه واخله تر ګوادر پورې تقریبا 100 کیلومتره لاره ده او همدا سیمه له واخان سره هم جنګېدلې او د چابهار پورې تقریبا همدومره لاره ده.
یعنی د چین لپاره ګرمو اوبو ته د رسیدو لپاره 2 لارې دي، یو د واخان افغانستان نه تر چابهار او بل د پاکستان تر ګوادر پورې چې د دواړو مسافت سره ورته ده. چین په افغانستان کې 2 اضافي فواید لټوي او هغه دا چې چین د افغانستان معدنو خصوصا په لیتیم کې ستر مفاد ویني او د همدې مفاد په خاطر اقتصادي زونونه جوړول ورته اسانه دي. چین کوښښ کوي چې برقي ټکنالوژي کې ځان د نړۍ سرسیال وساتي. همدا لامل دی چې چین د داسې هیوادونو سره زیات اړیکه جوړول غواړي چې هغوی د خام موادو ترڅنګ ارزان کارګر هم پیدا کړي او دا دواړه په افغانستان کې شته. نو لہذا چینایي کمپنۍ د خپل ځان لپاره یو فرصت ویني چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. بل دا چې افغانستان په اقتصادي بخش کې خودمختار دی، نو چینایي کمپنۍ افغانستان ته زیاته پاملرنه کوي. که نړۍ وګورو نو په 2 برخو ویشل شوی چې یو خوا چین، روس او ایران یا بریکس بلاک دی او بل اړخ غربي بلاک دی. د دواړو ترمنځ په نړیواله کرنسي او تجارتي لارو جنگ روان دی. چین کوښښ کوي چې خپل تجارتي مفادات زیاتره د غربي بلاک پر ځای شرقي بلاک پسې وتړي، ځکه چې چین همیشه په غربي بلاک خطر سره مخ وي، بلکې هغوی د چین اقتصادي حریفان دي. نو چین کوښښ کوي چې د حریف پر ځای دوستانو سره په خپل کرنسي کې تجارت وکړي. هغه هیوادونه چې سیاسي پالیسي خودمختار نه وي یا هم د غرب او امریکا مداخلت پکې ممکن وي، چین پر خپل انحصار راکموي ترڅو آزاد فضا کې خپل مشتریانو ته ځان ورسوي. د چین شینجیان صوبه د واخان سره نښتي او دا د چین تر ټولو ستره صوبه خو نسبتا لږ پرمختللې شمارل کیږي. د چین حکومت په تیرو نږدو کې شینجیانګ صوبې ته پاملرنه کړې او کوښښ کوي ترڅو یا د صوبه هم پرمختګ وکړي، چې په تیرو کې د ټسلا کمپنۍ هم ځینې مهم فعالیتونه په شینجیانګ صوبه کې کړي دي. نو ځکه چین هم کوښښ کوي چې دا صوبه زیاته پرمختللې د تجارت لار وګرځوي او په دې کې هغوی واخان ته محتاج او احتیاج دي.